ټولو خویندو او ورونو ته مې سلامونه دي. د ټولو خویندو نه خواهش کوم چې زما نننۍ ویډیو مه ګورئ. همیشه زما ویډیوګانې تاسو کور کې کتلی شئ، خو ورونو نن کور کې زما ویډیو مه ګورئ او که چېرته بیا هم ګورئ هیډفونز واچوئ. ماشومانان چې 18 کلنۍ نه لاندې هغه دې هم نه ګوري ویډیو. آیا موږ افغانان دومره بېعقله شو چې پرتوګ وباسو؟ فرزانه، غزل سادات، هغه سنګرې، هغه سندرغاړې چې د افغانستان نوم به یو په ښایسته انداز باندې اخیستلو، سندرې به یې ویلې، د دوی به چا خپې نه شوې کتلی چې نن سبا راشه چې انډیا ته څه لاړې یا دوبۍ ته څه لاړې چې پرتوګونه یې ویسته. دا موږ افغانان ولې پرتوګ وباسو؟ دا کم افغانیت دوکې دی. د دوی چې کوم هغه میړونه دي، دا زما ویډیو در سره ښه ډېره شیر کوي. هی بې غیرتو، هی د ښځو غلامانو، هی په تاسو دې تونه لچ شي چې تاسو ښځو ته دومره حقوق ورکړی چې پرتوګ وباسي. دا کم افغانیت تاسو کې دی؟ ښځو ته مینه ورکړئ په خپله اندازه باندې، دا نه چې پرتوګ وباسي. وایي ډمې ډمې میړه دې مړ شو، وایي دې کمې کوڅې، دې ډمې خو سل میړونه یي. او د افغانانو نه خواهش کوم چې دغه کسان هم فالو کړي، انفالو یې کوي او ورشئ ریپورټ هم ورباندې ووایئ. زه چې کله اول انسټاګرام ته راغلم، دوی به دا لنډ لنډ کمیسونه اغوستل، ما یې پروا نه کوي، زه لنډ لنډ کمیسونه یې بعض ټیم کې رواج دي. بیا یې دغه مټه ښکاره کړله، ما ویل الله خیر کړي. بیا یې دغه ګېډه لوڅه کړله، ما ویل الله خیر کړي، ګېډه یې پسې لوڅه کړله. بیا یې شاته لم راویستو، ما ویل الله خیر کړي، لم یې هم راویستو. نن یې پسې پرتوګ هم ویستو. منګ افغانان دا کارونه نه کوو. یا د فرزانې ته مو غزل سادات ته مو د افغانانو نوم مه بدوئ. موږ ته معلومات دی چې تاسو دري زبان یې، خو دري زبان والا دومره بې غیرته نه دي. تاجک، ازبک، هزاره دا دومره بې غیرته نه دي چې پرتوګ وباسي. هغې افغانانو کې غیرت دی. دا تاسو چې د کمې کورنۍ نه یې که نه، تاسو کې شاید کورنۍ تربیت نه لرئ چې تاسو د ټول افغانستان نوم بدوئ. کله هم یو انډین ځان سره کړی، دا مې بوی فرنډ دی. شرمېږئ هم نه، لورګانې لرئ، بچي لرئ او د هغې د پاسه بیا بوی فرنډ ساتئ. تاسو نه هغه لور هم څه زده کوي، هلکان خو هم نه یې که نه، تاسو ښځه ذات یې. ما یوه ویډیو کړې وه د ښځو کرکټ ټیم دپاره. ګورې هغه ما دې دپاره نه ویلي چې تاسو یې پوره سپورټ کوئ. هغو ته ما دا نه ویلي تاسو پرتوګ وباسئ، کمیس وباسئ. په هغې باندې زه وروسته پښیمانه وم. هغو داسې کار هم نه و کړی، لا ټیم هم نه و راغلی. خو تاسو افغانانو په مال ته نیوکه کړې وه، اوس راپاڅېږئ، زما ملاتړ وکړئ، دغې کسانو خلاف موږ پاڅېږو. ټیک ټاک کې د جنکیانو ټولې ویډیوګانې کوي، ټولو جنکیانو ته وایم مخ هم باید پټي، صحیح خسته شلوار کمیز هم اغوستی یې افغانې، دغه لمونه و دا خېټې موږ د مخه یې، دا دنیا د مخه یې، دا موږ سره ښه شي نه ښه نه ښکاري. موږ افغانان یو، په موږ څومره ظلم تېر شو. تاسو هغه ظلم تېر کې د تاسو چې کوم هغه نیکونه وه، نیاګانې وي، غریبي په ځان تېره کړله، یو 10 پیسې هم څه پیدا کړلې، $10 هم څه پیدا کړل چې پرتوګ هم ویستو. زیاتره غیرتي افغانان دي چې بهر ملکونو کې اوسېږي که نه، سل کاله کېږي، خپله افغانۍ جامه کوي، هغه زنانۍ خیمه، مخ نه ښکارئ. بعضې دلته راغلي دي چې د پاړسیوانانو نوم یې بد کړي، پاړسیوانه سوري بخښنه غواړم، د دري زبانو نوم یې بد کړي. دا افغانیت نه دی. تونه لتې په دو باندې. چا چې په انسټاګرام کې فالو کړي، انفالو او سکرین شاټ دلته شیر کړئ. که زه په غلطه وم، ما ته بیا زیړې وکړئ.